السلام علیکم خوږو عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص بیا ستاسې په حضور کې. راځئ چې نن د زړه د حملې د تداوی په هکله خبرې وکړو. په مخکني درس کې موږ د زړه د حملې یا د مایکارډیال انفارکشن د تعریف، کلینیک او هغه تغیرات چې په ای سی جی یا د زړه په ګراف کې منځته راځي په مکمل ډول خبرې وکړي. نن راځي چې د اکوټ کرناري سندروم یا د مایکارډیال انفارکشن یا د هارت اټاک د تداوی په هکله خبرې وکړو. سټیم عزیزان، ګلوبل تراپي په دې صورت کې ریکانالیزیشن او د سټنټ ایښودل دي. یعنی the standard here is coronary angiography with stent placement ده، یعنی ستاندرد او معیاري تداوی دلته کرناري انجیوګرافي ده او د سټنټ ایښودل دي. دا ډیره اړینه ده چې پرفیوژن یا د بلاد سپلای د زړه د هغه رګونو یا شریانونو چې لومن یا مجرای د ترومبوز په وجه بنده شوې ده باید دوباره تامین او اعاده شي. معیار او ستاندرد په دې صورت کې عزیزانو کورنری انجیوګرافي ده، یعنی د زړه رګونه یا کورنری ارتریز چې په کابل کې ورته اکلیلي شرايين ورته یا د زړه رګونه دي باید دوباره واز شي چې وینه په نورمال ډول د زړه عضلې چې میوکارد ورته وایي ورسیږي. ولې دا هر وخت امکان نه لري عزیزانو، خپل ډاکټر باید خپل تصمیم ونیسي. که چیرې انجیوګرافي په جریان د 120 دقیقو کې ممکنه وي، بیا تکراروم، که چیرې انجیوګرافي په جریان د 2 ساعته کې ممکنه وي، په دې صورت کې مریض ته باید لاندې سناریو تطبیق شي. په دې صورت کې عزیزانو خپل اساس ټایم یا د وخت ارزونه ډیره مهمه ده. له هغه راهیسې چې یا د علایمو د پیل نه باید د وخت ارزیابي شي، دا ډیر مهمه ده. موږ ویل چې دلته 2 سناریو موجود دي، یو دا چې کورنر انجیوګرافي باید صورت ونیسي او یا دا چې ترومبولیزس باید صورت ونیسي. نو په هغه صورت کې ما مخکې ویل که چېرته په جریان د 120 دقیقو کې یا 2 ساعت کې دا امکان وي چې خپل مریض خپل مربوطه شبخانې ته ورسوي او کورنر انجیوګرافي امکان ولري. په دې صورت کې مریض ته باید په اول قدم کې ژر تر ژره باید 15 یا 250 ملي ګرام اسس چې د خپل اسپرین دي په شکل د آی وي یا انترافینوس یا د ورید د لارې باید ورکړل، یا 150 یا 300 ملي ګرامه پیروس یا اورال یا د خولې د لارې باید ورکړي. ولې زیاتره زموږ په سټانډارد معیارونو کې خپل معمولا په شکل د آی وي ورکول کېږي چې موضوع عاجله ده باید دا ورکړل شي. بل مریض ته باید انفراکشنیټډ هیپارین باید ورکړو په شکل د بولس یعنی فوارې او یا 100 یونټه فی کیلوګرام وزن بدن، ماکسیموم 15 یونټه دا باید مریض ته ورکړل شي. بیا وروسته په شکل د تعقیبیه دوز، صحیح ده، په شکل د تعقیبیه دوز باندې باید د پرفیوزر په ذریعه باندې 12 یا 15 یونټه فی کیلوګرام وزن بدن ورکړي، ماکسیموم 10 یونټه فی کیلوګرام وزن بدن. دا خپل تعقیبیه دوز ده. همدا شانتي تاسو کولی شئ مریض ته انوکس پارین ورکړئ. دا خپل یو الټرناتیو دی، د البته ان الټرناتیو ټو هیپارین. دا یو په اصطلاح الویت لري نسبت هیپارین ته 0.5 ملي ګرامه فی کیلوګرام وزن بدن باید ورکړل شي. بعض وخت داسې کېږي چې خپل مریض ته موږ نشو کولی چې هیپارین ورکړو ځکه کنترا انډیکیشن ته موجود وي، یعنی عدم استطباب د هیپارین که موجود وي موږ کولی شو بیا بې والیرودین ورکړو. دا په هغه صورت کې چې که چیرې مریض هیټ ولري یعنی هیپارین انډیوس ترومبوسایټوپیني ولري، په دې صورت کې موږ نشو کولی چې مریض ته هیپارین ورکړو، بیا چې ورکړو بې والیرودین ورکړو 0.15 ملي ګرام فی کیلوګرام وزن بدن په شکل د بولس فوارې باید ورکړل شي. یا نیکست بیا وروسته له هغې نه 1.15 ملي ګرامه پر کجي یعنی فی کیلوګرام وزن بدن باید مریض ته دا ورکړل شي. حتمي باید مریض ته سیمپټوماتیکه تراپي ورکړي، اکسیجن ورته ورکړي. که اکسیجن
له 90% څخه کم وي باید اکسیجن ورته ورکړي. ولې زما په نظر باندې کولی شي تاسو حتی که چېرته د اکسیجن سچوریشن یا اشباع د 93% څخه هم کم زیات وي، په دې صورت کې مریض ته اکسیجن ورکړي، ځکه مریض احساس د نفس تنګۍ کوي. مورفین باید ورته ورکړي د درد لپاره. مریض چون شدید درد لري، تاسو کولی شئ مریض ته مورفین ورکړئ په شکل د سبکوټینیوس، یعنې د پوستکي د جلد لاندې، یا په شکل د آی وي ورکول کېږي. معمولا په زیاتره دغه مواردو کې آی وي یا انترافینوز ورکول کېږي. سبکوټینیوس کولی شي هم دغه مورفین ورته تطبیق کړي. سټارټینګ دوز معمولا 15 میلي ګرامه ده یا 2.5 میلي ګرامه آی وي ده، 1% یا 1 میلي لیتر ده. دا ډیره ضروري ده ځکه درد ډیر شدید وي. البته اخري پروتوکولونه دا وایي چې مارفین نسبت د خپل نایتروګلیسیرینو په مقایسه دا ډیر دغه لري یا اولویت لري، ځکه کله چې تاسو مارفین ورکوي هم درد آرامېږي، هم د مریض خوف او پانیک له منځه ځي. مریض بېرته آرامش پیدا کوي، ځکه مریض احساس د خطر، احساس د مرګ کوي. په دې خاطر کله چې تاسو مارفین ورکوي مریض بېرته آرامېږي او وضعیت بهبود پیدا کوي. همدارنګه که چېرته مریض ته مثلا د استفراغ، زړه بدوالی او کانګې دا په مریض کې موجود وي، تاسو کولی شئ انټي ایمیټیک ورته ورکړئ، مثلا میتاکلوپراماید ورته ورکړئ. همداشان مریض ته بنزودایازپین یا بنزودیازپین باید ورکړل، ځکه مریض ډیر انزایټیک وي. دا خپل یو انسایلیټیک افیکټ لري، پانیک لري، خوف لري، ترس لري، آرامش ورته پیدا کوي. دا باید ورکړئ. مثلا لوډازپام څاور هم ورته وایي، سب لینګوال یا د ژبې لاندې ورته ورکړئ، یا کولی شي په شکل د آی وي د انتراوینوز یا د ورید د لارې هم کولی شي ورکړئ. عزیزانو، بعض دواګانې لکه کلوپیداګریل، پراسوګریل او تیکاګریلور have no advantage at the preclinical stage. دا فقط مخکې یا په جریان د پروسیجر کې دا دواګانې ورکول کېږي. عزیزانو، ټیک هوم میسیج: که امکان د دې موجود وي چې د 100 دقیقو په جریان کې ستاسو مریض ته انجیوګرافي اجرا شي، نو په دې حالت کې ناروغ ته باید 250 میلي ګرامه سپیزولي اسپرین او 15,000 یونټه هیپارین د ورید د لارې ورکړئ. او همداشان سیمپتوماتیکه تداوی که چیرې دا ضروري if necessary اکسیجن، مورفین، انټي انزایټي ډراګز. باید ډیره مهمه ده چې عزیزانو الکترودز او ډي فیبریلیاتر به ټولو مریضانو ته چې انفارکت یا مایکارډیال انفارکشن لري، د زړه حمله لري، باید دا نصب شي، ځکه کېدای شي په هره لحظه کې ventricular tachycardia او فیبریلیشن منځته راځي. دا هغه خطرناک د زړه ریتمونه دي یا ګډوډي ده چې کېدای شي مریض په هره لحظه کې دا له منځه ویسي. په همدې خاطر د دغه الکترودونه او ډي فیبریلیاتر نصبول مریض ته ډېره اړینه او ضروري خبره ده. بله دا چې موږ او تاسو ګورو، کله چې موږ او تاسو سفر کوو زیاتره په دې غټو هوایي میدانونو کې، انټرنیشنل ایرپورټونو کې دغه ډي فیبریلیاتر موجود وي. ولې لاروي سړي ته دا دومره مهمه به نه وي، هغه فکر کوي چې دا کومه صندوقچه ده یا کوم د برق جان بکس دی چې دي، ولې هغه ډي فیبریلیاتر وي. د دې استعمال باید هر شخص ته په ننني عصر کې، خصوصا هغه کارکنان چې په هوایي میدانونو کې او د کابل په میدان هوایي او په نورو غټو ایرپورټونو کې وي، باید د دې ټریننګ زده کړی وي او د دې استعمال هم باید زده وي. ټریننګ دومره مشکل کار نه دی، ډېر اسانه کار دی. هیله ده چې ټول هیوادوال دې ته باید متوجه اوسي. عزیزانو، څه باید وشي که چیرې په جریان د 120 دقیقو، یعنې په جریان د 2 ساعتو کې
دا د دې امکانات موجود نه وي چې کورونري انجیوګرافي اجرا شي. دلته یو بل اپشن هم شته دی چې هغې ته فایبرینولیزس ورته وي یا ترومبولیزس، دا باید اجرا شي. ترومبولیزس ځکه دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده. نو دا په کومو حالاتو کې دغه ترومبولیزس صورت نیسي؟ دلته 4 انډیکیشنونه دي چې تاسو عزیزانو په دې باید پوه شئ، خصوصا هغه ډاکټر صاحبان چې نوي فارغ شوي دي یا په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې یا په انټنسیف کیر یونټ کې کار کوي، په دوی باید پوه شي. اول که کوروناریوګرافي د 2 ساعتو په جریان کې ناممکنه وي. دوم که د حملې یا د علایمو د شروع یا پیل نه 12 ساعته کم وخت تیر شوی وي. دریم emergency thromboembolism یا په دې معنی چې with unsuccessful resuscitation یعنی ریانیمیشن یا احیای مجدده ناموافقه وي، ریانیماسیا ناموافقه وي. په دې صورت کې هم تاسو کولی شئ ترومبولیزس سرته ورسوي. بل دا چې که چیرې کوم مزاد د استتباب د ترومبولیزس لپاره موجوده نه وي، یعنی نو کنترا انډیکیشن، په دغه صورت کې تاسو کولی شئ ترومبولیزس سرته ورسوي. بیا تکراروم، که چیرې په جریان د 120 دقیقو کې دا امکانات نه وي یا مریض انتقال نشي مخصوص هغه مرکز ته چې په کوم ځای کې چې کورونري انجیوګرافي سرته رسول کیږي، په دې صورت کې باید ترومبولیزس دغه اپشن چې فایبرینولیزس هم ورته وایي دا باید اجرا شي. عزیزانو، ما مخکې د کنترا انډیکیشن یا د مزاد استتباب په هکله خبرې وکړې. بعضې وخت کې موږ نشو کولی چې ترومبولیزس سرته ورسوو. مثلا په هغه صورت کې که چېرته کنترا انډیکیشن یا مزاد د استتباب موجود وي. البته دلته موږ دغه مزاد د استتباب یا د کنترا انډیکیشن دا په 2 ډوله تقسیموو، چې یو ته وایي ابسولوټ کنترا انډیکیشن وایي او بل ته ریلیټیف یا نسبي کنترا انډیکیشن. که چېرته ابسولوټ کنترا انډیکیشن وي، موږ نشو کولی چې ترومبولیزس سرته ورسوو، ځکه چې دا ډېره خطرناکه پروسیجر به وي. اول که چېرته د مریض په تاریخچه کې د یو هیموراژیک سټروک موجود وي، یعنی مهمه نه ده نظر په دغه سره مثلا په وخت زمان سره چې په هر وخت کې دا مریض دا تیر کړی وي، په دې صورت کې موږ نشو کولی چې یا ترومبولیزس سرته ورسوو، یعنی هیموراژیک سټروک. او بل اسکیمیک سټروک په جریان د اخرو 6 میاشتو کې، د اسکیمیک سټروک په اخرو 6 میاشتو کې، همداشان سیریبرال میتاستازیس یعنی سرجري تروماتیک برین انجری، یعنی دا البته په جریان د اخرو 3 میاشتو کې دا موجوده وي، موږ هم نشو کولی چې ترومبولیزس اجرا کړو. بله مهمه دا ده چې جی آی بلیډینګ، یعنی جی آی یعنی ګاسترو انټسټینال بلیډینګ، خونریزي، وینه بهیدنه د هاضمې د سیستم، د ګاسترو انټسټینال د سیستم، البته په اخري میاشت کې، ځکه دا ډیره مهمه ده. کله چې زه دغه مریضان تقریبا هره ورځ موږ ګورو په ډپارټمنټ د اندوسکوپي کې، دلته تقریبا د ورځې 1-2 مریض داسې راځي چې دغه جی آی بلیډینګ لري، یعنی یا د کولمو یا د سیستم د هاضمې د خونریزي بلیډینګ لري. په دې صورت کې موږ هم نشو کولی چې په دغه صورت کې خپله فایبرینولیزس سرته ورسوو. او بله دا ده که چېرته انکریز ریسک اف بلیډینګ، که چېرته دا خطر د دې موجود دی چې البته خونریزۍ یا د وینې د بهیدنې د بلیډینګ خطر ډېر زیات وي، نو موږ په دغه شکل کې ګورو په دغه لاندې جدول کې چې موږ ریلیټیف کنترا انډیکیشن چې دا البته نسبي دي. دا معنی د دې نه کوي چې خپله تاسو د دغه سرته ونه رسوئ، فایبرینولیزس سرته ونه رسوئ، چې هغې ته مثلا البته ټي آی ای ترانزینټ اسکیمیک اټاک دی، بعضې البته دا په جریان د 6 میاشتو کې، په اخرو 6 میاشتو کې دا مریض ته پیدا شوی وي، او د انټي کاګولیشن تراپي ده او پریګنانسي ده، یا مثلا 1 هفته وروسته له ولادت نه
او تروماتیک ریسوسیټیشن دی. دا نسبي دي، تاسو کولی شئ د البته د کنټرول په صورت کې د نظارت په وخت مراقبت په حال صورت کې دا کولی شئ که دغه مریضانو ته دا حالتونه موجود دي کولی شئ فیبرینالیزس اجرا کړئ. ولکه چېرته دغه مطلق چې ما مخکې ذکر کړو دغه څلور پنځه حالت وي، په دې صورت کې بیا د کنټرا انډیکیشن یعنې مزاد د استطباب. Azan, if you decide in favor of this method of recanalization, then fibrinolysis should be carried out within 10 minutes. کچېرې تاسو دغه میتود غوره کړئ، په دې صورت کې د ډرګ اف چایس چې دا خپله دغه د ټینیکټاپلازم دا یو ډېره ښه دوا ده، غوره او منتخبه دوا ده. په دې صورت کې باید په شکل د آی وي بولس جټ انتراوینوس د ورید د لارې باید دا دوا ورکړي په شکل د فوارډي. فکر وکړه، تصور وکړه چې ستاسو د مریض وزن 80 کیلوګرامه دی، نو ورکړئ ورته 45 ملي ګرام یا 9000 یونټ. که چېرې د مریض عمر له 15 څخه زیات وي، په دې صورت کې نیمایي دوز یا مقدار باید ورکړي. بله دا چې تاسو کولی شئ اسپرین ورته ورکړئ 150 یا 300 ملي ګرام پیروس یا د خولې د لارې ورکوي، یا 15 یا تر 250 ملي ګرامه آی وي انتراوینوس د ورید د لارې ورکوي. البته ستاندارد په ډېرو کلینیکونو کې البته زموږ معیار او ستاندارد خپله 250 د ورید د لارې دی. بله دا چې خپله یو بله دوا چې هغې ته انکسو پارین وایي، چې ما مخکې هم په دې هکله باندې خبرې کړي دي چې دا اټس پریفربل ټو هیپارین. البته دا اولویت لري نسبت هیپارین ته. دا یو ډېره ښه دوا ده چې باید دا تاسو ورکړي. البته که چېرې د مریض عمر د 15 څخه کم وي، په دې شکل موږ باید مریض ته د بولس په ډول دا ورکړو. بولس یعنې په شکل د ففارایي 10 ملي ګرامه آی وي د ورید د لارې ورکړو. بیا وروسته تعقیبیه دوزه 15 دقیقې بعد 1 ملي ګرام پر کجي یعنې فی کیلوګرام وزن بدن سب کوټانیزلی یعنې د پوستکي یا د جلد لاندې. فکر وکړئ مریض 80 کیلوګرامه وزن لري، 80 ملي ګرامه انکسپارین باید ورته ورکړي هر 12 ساعته every 12 hours تر څو چې کورناري انجیوګرافي اجرا شي یا تر هغه چې مریض تاسو خارجيږي. البته له شفاخانې څخه ماکسیموم 8 ورځې. بله دا مریض که چېرې عمر د مریض ستاسو د مریض عمر زیات وي، 15 یا زیات وي، په دې صورت کې بولس نه ورکول کېږي، د بولس په شکل نه ورکول کېږي. فقط 0.15 ملي ګرامه فی کیلوګرام وزن بدن. First doses maximum 15 ملي ګرامه سب کوټانیزلی. دا باید دغه شي. عزیزان، کله چې موږ فیبرینولیز سرته ورسوو، په دې صورت کې موږ باید وګورو که چېرته د مریض وضعیت سټابیل وي، استوار وي، پایدار وي او خپل درد هم له منځه تللی وي، مریض درد ونه لري او د ریپرفیوژن کریټیریا یا معیارونه هم پوره شوي وي، نو په دې صورت کې موږ باید ای سی جي واخلو د مریض. که چېرې د مریض په ای سی جي کې د اس ټي سیګمنټ الیویشن دوباره راټیټ شوي، یا دا په دې معنا چې 50% د هغه ابتدایي د هغه اولی حالت چې مخکې جګ شوی و باید 50% باید کم تر کمه دا راټیټ شوی وي. په دې صورت کې موږ ویلی شو چې فیبرینولیزس موفق و، یعنې فیبرینولیزس واز سکسسفول. دا ځکه دا ډېره مهمه ده. اس ټي سیګمنټ ته باید وګوري، دا باید بېرته راټیټ شوی وي. البته 50% د خپله هغه اصلي یا ابتدایي د اولیه لیول نه چې کله دا جګ شوي وو. ولې په هر ترتیب کورناریوګرافي باید سرته ورسیږي، باید اجرا شي. دا خپله هم دا انډیکیشن د دې دی چې دا باید سرته ورسیږي. یعنې کولی شو دا موږ لږ وروسته وکړو،
په جریان د 2 ساعتو یا په 4 ساعتو په جریان کې دا موږ کولی شو سر ته ورسوو. ول هر څومره چې زر اجرا شي په هماغه اندازه دا به ښه وي. که چېرته د مریض وضعیت بهبود نه وي پیدا کړی او وضعیت یې ښه نه وي او هم د ریپرفیوژن هغه کرایټیریا پوره نه وي، یعنې ریپرفیوژن صورت نه وي نیولی، یعنې رګونه لا مکمل نه وي خلاص شوي، په دې صورت کې هم باید اورجنټ کوروناري انجیوګرافي اجرا کړو. دا بیا هم وایي په هر ځای کې امکان نه لري. که موږ خپله جرمني یعنې دلته په غربي اروپا په جرمني، په روسیه مسکو، سنت پیټرزبورګ، والګاګراد او نور پرمختللي هیوادونه په نظر کې ونیسو، نو په دې هیوادونو کې شفاخانې داسې موقعیت لري عزیزانو چې له هر نقطې څخه چې د سټیم یا د مایکارډیال انفارکشن یا د زړه د حملې مریضان د امبولانس او حتی د هلیکوپټر په واسطه نږدې ترینې شفاخانې ته انتقالیږي. په کوم ځای کې چې البته پی سی آی اجرا کیږي. پی سی آی خپله د شیشه ته وایي، دا پرکوټانیوس کوروناري انټرونشن ده، یعنې formally known as angioplasty with stent. دا ډیره مهمه ده. یعنې په دغه هیوادونو کې پرمختللي هیوادونو کې امبولانس عاجل خدمات هوایي امبولانس په ګډه سره کار کوي. هر څه هماهنګ دي. بناءً فبرینالیزس دلته دومره اکچوال ټاپیک یا اصلي کومه ستونزمنه موضوع نه ده. یو بله مهمه خبره عزیزان هغه دا ده که چیرې د مریض په ای سی جي کې د اس ټي الیویشن کومې نښې نه وي ولې درد موجود وي یا تکراریږي، درد کله لاړ شي یا دوباره بیرته راشي، ځي او راځي، او شدیده آریتمیا د زړه بې نظمي هم ورسره موجوده وي، مثلا اتریال فبریلیشن او د وینټریکولار تاکیکاردیا. نو په دې صورت کې داسې مریضان باید په هر صورت کوروناري انجیوګرافي شي، البته په عاجل ډول، یعنې اورجنټ کوروناري انجیوګرافي. دلته موږ ګورو یو تعداد دغه مې تاسو ته ترتیب کړي دي، بعضې استحبابات موجود دي. البته indication for urgent coronary angiography if one of these criteria is positive. که یو له دغه کریټیریا څخه مثبته وي نو تاسو باید په عاجل ډول اقدام وکړئ او اورجنټ کوروناري انجیوګرافي باید اجرا کړئ. مثلا دا ډیره مهمه ده کله چې تاسو کار کوئ په اورجنټ ډپارټمنټ کې، هره ورځ باید د مریض هره لحظه که ضرورت وي دغه 3 پارامترونه باید وګورئ، مثلا فشار، نبض، اکسیجن سچوریشن، انسټیبل hemodynamic parameters، یعنی دغه ډیره مهمه، بلاد پریشر، پالس او اکسیجن. just remember it by heart my dear doctors. بل دا چې persistent long term current angina pectoris، یعنی احتناق صدري دوامداره ثابته استواره انجینا پکتورس، احتناق سردی چې دا نزي ځای په ځای وي، تکلیف درکړي، درد همیشه مریض په دغه حالت کې احساس کوي. بله دا چې ګواښېدونکي یا تهدید کوونکي اریتمیا، لایف تھریټنینګ اریتمیاس لکه وینټریکولر تاکیکاردي او اتریال فبریلیشن چې ما هم مخکې ذکر وکړ. بلکې چې په مریض خپله اکیوټ هارت فیلیر ولري، یعنې عدم کفایه د زړه ولري، حاد عدم کفایه، دا هم یو ښه انډیکیشن د اورجنټ کوروناري انجیوګرافي لپاره دی. بله دا ده چې عزیزانو ډیره مهمه ده چې خپل د ډاینامیک چینجز ان د اس ټي الیویشن، دا په څه معنی چې خپل اس ټي سیګمنټ کله جګیږي کله راټیټ شي، جګ شي او بیرته راټیټ شي، بیرته عادي حالت ته راشي، دغه هم یو ښه نښانه نه ده. په دې صورت کې باید تاسو اورجنټ کوروناري انجیوګرافي باید سرته ورسوئ. دغه شپږ کرایټیریا که یو له دوی نه ده مثبته وي باید اورجنټ کوروناري انجیوګرافي سرته ورسوي. دا ډیره مهمه او اړینه ده چې
عزیزانو ډاکټر صاحبان او د طب ټول محصلین او خصوصا هغه خویندې چې په کور کې ناست دي او د طب په پوهنتونونو کې درس وایي اجازه نه لري یا امکانات نه لري، له دې څخه استفاده وکړئ. عزیزانو دا ستاسو خپل چینل دی، په خوږه پښتو ژبه نشرات کوي او دا په اساس د تجربې دا منځته راغلی دی. تاسو کولی شئ دلته هر نوع موضوعات وګورئ. نو دا باید زما په نظر باندې که چېرته دا تاسو سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او د دوستانو سره هم شریک کړئ، زنګوله هم ووهئ چې نور ته هم استفاده وکړي. دا یو پروفیشنال چینل دی، طبي چینل دی، د دنیا په ګوټ ګوټ کې اورېدلی شئ. همزمانه د سوشل میډیاو څخه خپرېږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ. عزیزانو خوښ اوسئ. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند. مننه قدرمنو عزیزانو د لیدو او اورېدو څخه مو له یاده مو ونوځي چې دغه مهم طبي چینل چې په خوږه پښتو ژبه نشرات کوي ورسره سبسکرایب کړئ او د دوستانو سره شریک کړئ. په ټولو سوشل میډیاو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې تاسې کولی شئ چې هم یې واورئ او هم یې وګورئ. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند. خوښ اوسئ، صحتمند اوسئ راته عزیزانو.